د اوستا کتاب د اوستایي او ویدي مدنیتونو توپیر او په اوستایي مدنیت کې د اریایانو واکمنۍ ته کتنه. د افغانستان غږ رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خپرونې مینوالو، زما جاوید احمد وفا سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د تاریخي افغانستان په نننۍ خپرونه کې مو د اوستا د لیکل شوي کتاب د اوستایي او ویدي مدنیتونو ترمنځ د توپیر او په اوستایي مدنیت کې د لرغونو اریایانو د واکمنۍ پر سیستم له ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې دي. هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، اوستا د زردشتي دین کتاب دی چې لرغونې ریښه یې اپستا یوازې د اساسي متن معنا لري. د دې کتاب وروستۍ برخې چې د ساسانیانو پر مهال ولیکل سوې زند ورته ویل سوي دي. د اوستا لومړی او لرغونې برخه همهلته تالیب سوي چیرته چې زردشت پیدا سوی او له کومه ځای چې زردشتي عقیده خپره سوي، یعنی د لرغونې باختر په مرکز لرغونې بلخ کې. د مرحوم دوست شنواري په اند اوستا په بیلابیلو مرحلو کې لیکل سوي او ان ځینې برخې تر زردشت مخکې چې لا اریانی قبایل په ونده هم لیکل سوي دي، چې وروسته بیا هغه برخې جوړې سوي چې د زردشت له نامه سره تړاو لري. ارواښاد استاد حبیبي شای له همدې عمله د لیک نیټه زر قبل میلاد بللې وي. که څه هم ځینې څېړونکي په دې اند دي چې اوستا د ګڼو خلکو تالیف دی، خو په اغلب ګمان نسبت زردشت ته کیږي چې په شپږمه یا اوومه قبل میلادي پیړۍ کې تیر سوی. تقی بهار ژوند تر 1583 قبل میلاد پورې ګڼي. د ځینو ایرانی پوهانو په باور اوستا په اوسنی ایران کې لیکل سوی چې هخامنشیانو او ورپسې ساسانیانو منلې ده، خو د کایګر، مارکنسترین او ارواښاد علامه استاد حبیبي، مرحوم دوست شنواري، استاد زیار او نورو په اند اوستا د اوسنی افغانستان په حدودو په بلخ کې رامنځته سوي چې وروسته فارس ته رسېدلې ده. په اوستا کې د اوسنی افغانستان د ډیرو سیمو نومونه راغلي دي چې ارواښاد علامه استاد حبیبي د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې نومونه راخیستي دي. مرحوم دوست شنواري په خپل کتاب افغانستان په اوستا کې په نورو دلایلو ثابته کړې ده چې اوستا په بلخ کې لیکل سوې ده. ارواښاد استاد دوست شنواري لیکلي چې زردشتي دین هخامنشي بچهانو منلی وو او د هغوی رسمي دین وو، خو کله چې اسکندر پر اریانا برید وکړ، د هندي زردشتیانو د روایاتو له مخې د 12,000 غوایانو په څرمونو باندې د سرو زرو په اوبو لیکل سوي اوستا یې وسوځول. همداراز د هیواد نامتو لیکوال او څېړونکي ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وویل چې د هغه اوستایي متن چې د غوایي په پوستکو باندې لیکل سوی وو او د اسکندر په وخت کې وسوځول سول، لیکدود معلوم نه دی، خو تر هغه وروسته چې د اوستا کومې برخې لیکل سوي د هغوی متن اوس هم سته او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په موزیمونو کې ساتل کیږي. د اوستا اصلي لیک دود څرګند نه دی، یعنی هغه اصلي متون چې د غوایي په پوټکو لیکل شوي وو د هغه د لیک دود څرنګوالی نه پیژن. هغه اصلي متون په یوه روایت د مقدوني الکساندر یا آشوریان یا کوم بل تاړاک په بهیر کې سوځول شوي دي. تر دې وروسته متن سینه په سینه په غالبا په شفاهي بڼه را نقل شوی او وروستی بیا لیکل شوی متن هغه په دین دبیره یا دین دبیري لیکدود لیکل شوی دی. د ګاڅونو یا د ګاتونو بشپړ متن په همدې لیکدود شته. په زړه آریانا کې اوستا تر ټولو لرغونی لیکل شوی کتاب یا بشپړ مذهبي متن ګڼل کیږي. د ګاڅونو
د متن څخه داسې ښکاري چې دا برخه په خپله د زردشت سرودونه دي او دغه نور مشتقات یا څانګیز متونې کېدای شي د بېلابېلو کسانو لخوا د بېلابېلو متونو د بېلابېلو موبدانو لخوا لیکل شوي وي. زړه اوستا تر نوې هغې متفاوته وه. د ساسانیانو په مهال اوستا بیا راټوله شوه. ویل کېږي په اصل کې اوستا 21 نسکه یا برخې وه. اوستایي هغه لومړنۍ اوستا یې د غوایي په 10,000 الیلو پوستکو د زرو په اوبو لیکلې وه. په لاس کې شته اوسنۍ اوستایي متن ګاتونه یا ګاڅونه، یسنا، یشتونه، کوشنۍ اوستا، وسپار او وندیدات دي. دا څرګنده ده چې دا ټول متن د یو کس په لاس کښل شوی نه دی، بلکې د زمانې په اوږدو کې بېلابېلو کسانو لیکلي. خو دا یقین ته نږدې ده چې ګاڅونه په خپله د زردشت لخوا ویل شوي مذهبي سرودونه دي. د وروستۍ اوستا د موجود متن یوه برخه په کوپنهاګن کې خوندي ده او ځینې نور اړوند متون په بریټانیې، هندوستان او یو شمېر نورو اروپایي هېوادونو کې ساتل کېږي. د افغانستان غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو له میلاد څخه مخکې په افغانستان یا تاریخي او لرغوني اریانا کې دوه ستر مدنیتونه رامنځته شوي وو چې یو یې ویدي مدنیت و چې موږ یې په اړه تاسو ته په مخکنیو خپرونو کې بشپړه معلومات وړاندې کړي دي او بل هم اوستایي مدنیت دی چې موږ یې په اړه په تیرو څو خپرونو کې تاسو ته معلومات وړاندې کړي. خو دا چې د ویدي او اوستایي مدنیت ترمنځ کوم توپیرونه سته په اړه یې ښاغلی لیوال داسې وایي. ویدي دوره مخکې مو وویل چې د آریایانو د کوچ دوره د شمال څخه مخ په آمو سیند او بیا د آمو تر دواړو غاړو ختیځ و لویدیځ ته خپرېدل د دغه دورې ځانګړنه ده. حال دا چې اوستایي دوره د استقرار دوره د ځمکو د آبادۍ، کلیو او ښارونو د جوړولو دوره په یو ډول دا د آریایي بخت د دوو مدنیتونو داسې تسلسل دی چې یو په بل پسې راغلي دي. ویدي دوره د ختیځ لوري هندوستان ته لمن ورغاړله او تر ډېرې هلته د داسیو او ډراویډیانو چې تر آریایانو مخکې په هند کې اوسېدل د دوی له فرهنګي پاتېشونو یعنې د دوی له فرهنګي فوسیلونو څخه یې اغېز ورخپل کړی دی. دغه د کاستونو سیستم یا د مهادونو موجودیت په عقیده کې د تناسخ د عقیدې پر بنسټ داسې فکر کېږي چې آریایانو دا له پري آریایانو یا له تر ځان مخکینیو موجودو قومونو څخه را اخیستي فرهنګي باورونه دي. دا په اوستایي تمدن کې چې د هند د زړو فرهنګونو نښې پرې ډېرې نشته، په هغه کې دا شی نه ښکارېږي ځکه چې اوستا د بلخ شاوخوا او بیا وروسته لویدیځ ته مخ په پارس ورخپره شوه او هلته یې له میدي او نورو بابلي مدنیتونو رنګ اخیستی او همدارنګې دغو مدنیتونه ته نوي باورونه ورلیږدولي دي. یعنې که داسې ووایو چې ویدي د آریایي تمدنونو ختیځه او اوستایي مرکزي او یو څه لویدیځه فرهنګي څانګه ده، نو د دغو دواړو ترمنځ به مو یو توپیر په ګوته کړی.
د ډیرو پخوانیو دورو څخه تر شپږمې میلادي پیړۍ پورې د اریانا سیمه د نړۍ د تمدن او پرمختګ پنځم قانون بلل کېده چې د هندوکش د غرونو په دواړو خواو کې موقعیت لري. کوم ګڼ شمیر اثار چې لرغونپوهانو د افغانستان له مختلفو سیمو څخه ترلاسه کړي دي د خلکو د ژوند لوړه سطح بیانوي او خپل تاریخي لرغونتوب له 2000 څخه تر 3000 کالو پورې ښیي. په دې سیمه کې د اوستا کتاب چې د اریانا د خاورې نوم د افغانستان تاریخي لرغونوالی ثابتوي او په دې وخت کې اریایانو د واکمنۍ منظم سیستم درلود چې لرغونی بخدي یا بلخ یې مرکز وو چې په دې اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال له افغانستان غږ راډیو سره په مرکه کې داسې وویل: په ویدي او اوستایي دواړو مدني دورو کې بلخ تر ټولو مهم ښار ګڼل شو، ځکه هم په ویدي دوره کې آریایان له بلخه د هندوستان شمال ته وکوچېدل او هم په اوستایي دوره کې آریایانو د بلخ په مرکزیت اوستایي مدنیت نه خپل لویدیځ او جنوب خپور کړ. اوستایي مدنیت په بلخ کې د مرکزي واکمنۍ یو سیستم رامنځته کړ چې وروسته د اوږدو سلطنتي لړیو په رامنځته کولو کې د بنسټ نقش ولوباوه. د بلخ تر ټولو لرغونې واکمنۍ د ځینو مورخینو په نظر 15مې مخزېږدي پیړۍ ته رسیږي، یعنې تر نن نږدې 3500 کاله پخوا زمانې ده، چې ګواکې د بین النهرین و مصر له سامي دولتونو سره همزولي وو. په خورا لرغونو متونو کې بلخ د ښکلي بلخ په نوم یاد شوی دی. ویدي متونو په بلخ کې د پاراداتا، کاوی یا کیانی او اسپک کورنیو سلطنتي سلسلې یادې کړي. په دوی کې اسپگان تر نورو مشهور او د اوږدې واکمنۍ خاونده کورنۍ وه. ستونزه دا ده چې دغه دورې د افسانو او تاریخ په ګډه پوله کې واقع دي، چې تاریخي تکیه یوازې په هغو متونو کېدلی شي چې د دغو دورو د مادي میراث په حیث مستند ګڼل علمي بنسټ ولري. په اوستایي متونو کې د دې دورې د واکمنو ویست اسپه او کشت اسپه یا گشت اسپه یادونه څو ځله تکرار شوې چې د اسپه کورنۍ لږ تر لږه د زردښت پر مهال واکمنه وه او دا ترې ثابتېږي. دوی په تاریخ کې د بلخ د پیشدادیانو په نامه هم یاد شوي چې د استاد کوهزاد په قول له ماد او هخامنشیانو څخه بیلې او جلا دي. ځینې مورخینو دغه عمدي یا په لوی لاس تېروتنه کړې ده چې دوی د هخامنشي یا مادي دورې یوه څانګه یوه برخه ګڼلې ده، حال دا چې داسې نه ده. د بلخ پیشدادیان په خپله پراخه واکمني لري او له داسې اسناد شته چې دوی د هخامنشیانو او مادیانو دوره یا سلطنت یا واکمني هډو پیژندله ده. ښاغلی لیوال وایي چې په اوستایي دوره کې د پاراداتا شاهي دورې په بلخ کې داسې شاهي نظام جوړ کړی وو چې منظم حکومتي سیستم یې رامنځته کړی وو او په عدل او انصاف کې یې ساری نه وو، چې بنسټ ایښودونکی یې یما باچا ګڼل کیږي چې د اوستا له مخې لومړی معلوم اریایي باچا دی. په یشتونو کې د پاراداتا شاهي دورې چې هماغه پیشدادیان دي لومړني واکمن داسې واکمن ګڼل کېږي چې په بلخ کې یو دولتي سیستم رامنځته کړی او هغوی یې د نیاو یا عدالت او فرهنګ واکمن هم ګڼلی دي. دا مهال ښکلي بلخ د یو مرکز په حیث د ټولو پام ځان ته راړولی و او په متونو کې وار وار دا راغلي چې ښکلی بلخ
لوړ بیرغونه لري. دا مهال ښکلي بلخ لوړ بیرغونه لرل او په همدې نامه مشهور و. ګوپت شاه د دې دورې له مهمو واکمنو ګڼل شوی دی. د پاراداتا واکمنۍ بنسټوال هماغه یاما یا یما دی چې د اوستایي روایت له مخې لومړنی معلوم آریایي پاچا ګڼل کېږي. دی د وانګانا زوی و. د ده په زمانه کې د هوما یا سوما له شیرې څخه مقدس شراب جوړ شول او د اوستایي دین په روایت یې اهورامزدا ننګه او ملاتړ وکړ. یما د کرنې او څاروي روزنې مینهوال په افسانوي روایاتو کې د هغه واکمني زر کاله ښودي چې څرګنده ده تاریخ ته د منلو وړ نشي ګڼل کېدی. هیره دې نه وي چې ویدایي متونو هم د یما پاچا شتون ذکر کړی. د ویدي او اوستایي دورې د واکمنو واکمني د خدای ګوټو یا ارباب الانواع د واک ترمنځ د افسانې او تاریخ ترمنځ یو ګډون ښيي. د پهلوانیو په حماسي او افسانوي متونو کې یما د جمشید مترادف ګڼل شوی دی او جمشید تر ډیره بریده افسانوي واکمن دی. په هر صورت هغه څه چې تاریخ یې راته روښانولی شي دا دي چې د ویدي او اوستایي دورې په اوږدو کې د بلخ په مرکزیت آریانا یا ودانه جغرافیه وه چې په بلخ کې واکمنو سلطنتي اداره چلوله، کرنې او څاروي روزنې وده کړې وه او آریایان د ښاري ژوند سره بلد وو. د افغانستان غږ راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خپرونې مینوالو زموږ نننۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. خو د تاریخي افغانستان په راتلونکو خپرونو کې به تاسو ته د اوستایي مدنیت پر مهال د لرغوني اریانا د نورو واکمنانو، مشهورو پهلوانانو او نورو موضوعاتو په اړه بشپړه معلومات درکړو. د اوس لپاره ښه وخت. د خدای په امان.